د اغزن تار د غځولو پروژې مالي لګښت د امریکا لخوا ورکول کیږي. په داسې حال کې چې امریکا له افغانستان سره امنیتي تړون لري او د همدې تړون له مخې باید د افغانستان ملي منافعو څخه دفاع وکړي. خو د لر او بر افغانستان پر زړه د اغزن تار د غځولو مالي لګښت ورکړي چې د چارو څارونکي غوسه کړي. د دوی په خبره امریکا د شوي هوکړو برعکس کړنې ترسره کوي. خو نیوکه پر افغان حکومت ده چې د اغزن په تار او د امریکا پر کړنو چوپه خوله دي. د ډیورنډ فرضي کرښه 124 کاله وړاندې د نومبر په 12مه د امیر عبدالرحمن خان او د برطانوي هند بهرنی چارو وزیر هنري مورټمر د ډیورنډ ترمنځ د 100 کالو لپاره لاسلیک شوه. خو اوس په دغه کرښې 124 کاله تیر شوي. نه یوازې دا چې افغان لوري ته بیرته نه ده سپارل شوي، بلکې په دې وروستۍ کې پاکستان هڅې پیل کړي چې د اغزن تار د غځولو پر مټ لر او بر افغانان سره جلا کړي. ژوندون ته د رسېدلو اطلاعاتو له مخې دغه اغزن تار د غځولو مالي لګښت امریکا په غاړه اخیستی. په داسې حال کې چې امریکا سره د شوي تړون له مخې باید امریکا د افغانستان ملي منافع څخه دفاع وکړي. دا چې اوس دغه اغزن تار د غځولو چارې مخ په بشپړېدو دي، د چارو څارونکو د امریکا ترڅنګ پر افغان حکومت نیوکه کوي چې د شوي تړون څخه د امریکا پر سرغړونې او د پاکستان په دغه کړنې چوپه خوله دي. د دوی په خبره د ډیورنډ فرضي کرښې افغانانو خپلواکي جلا کړي. نه دا چې او نه لر او نه بر افغانانو لپاره د منلو وړ ده. د چارو څارونکي له افغان حکومت څخه غواړي چې د ډیورنډ فرضي کرښې په وړاندې چپه خوله پاتې نشي او خپل دریځ د امریکا او پاکستان دواړو پر وړاندې روښانه کړي.